د پښتو زړیزونه او نویزونه. یو وخت الوتکه نه وه. د الوتکې لپاره د کلمې د لرلو اړتیا هم نه وه. خو وروسته بیا الوتکه راغله. الوتکه پایلوټ چلوله. هغې ته هوایي ډګر پکار و چې الوتکه راکوزه کړي. او په دې ډول د ګڼو نویو مفهومونو لپاره د کلمو د لرلو ضرورت پېښ شو. ځینو کسانو ویل چې له بل ځایه راغلي کلمې ولې پښتو کوو؟ پیلوټ ته به فلوټ وایو، او که ډېر تصرف پکې کوو نو دا به د خپلې ژبې له صوتي قواعدو سره سم به یې برابروو. نور نو د بلې کلمې جوړولو ته حاجت نشته. هر کلمه چې په یوه ژبه کې راشي هغه د هغې ژبې مال دی. خو ځینو نورو ویل چې اوس هغه پخوا زمانه نه ده چې کلتوري، فکري او تجارتي راکړه ورکړه ډېره محدوده وه او 1.5 پردې لغت به راغی. هغه به د ژبې په ژرنده کې داسې دل کېده لکه له غنمو سره مشنګ. په اوسنۍ زمانه کې د نورو ژبو د کلمو له سیلاب سره مخامخ یو. که دا کلمې له یو مخه خپلوو نو دا خو ستونزې لرو. اوله، ژبه مو بې خونده کېږي. دویمه، د ژبې ګرامري جوړښت مو مشکله کېږي. انګریزان چې نیشن، نیشنل او نیشنلټي وایي، دا کار د خپلې ژبې د قواعدو په اساس کوي. خو که موږ دا کلمې کټ مټ راخلو، معنا یې دا ده چې د خپلې ژبې په قواعدو کې مو لاس ووهو. موږ د دې د مخه هم د دې کلمو عربي معادل ملت، ملي، ملت د عربي قواعدو مطابق زده کړي وو. که یادې شوې انګلیسي کورنۍ د هغو کورنۍ او خپل منځي روابطو ته له پامه پرته زده کوو نو دا کار مو په حافظې باندې فشار ډیروي. او که کورنۍ ته په پام سره زده کوو نو په انګریزي ګرامر به هم ځان خبرو چې په دواړو حالتونو کې د ژبې د پیچلتیا سبب ګرځي. دریم، د لغت جوړولو پلویان دا هم وایي چې کله خپلې کلمې جوړې نه کړو نو یو کس به ټولنپوهنې ته علم الاجتماع وایي، بل به سوسیالوجي بولي او دریم به سوسیالوژي لیکي، چې دا کار په ژبه کې انارشي او ګډوډي سبب کیږي. د دغه نظرونو مخالفه غاړه په ځواب کې وایي: اول، دا ستونزه نه ده چې په پردو لغتونو کې یو معیاري وګڼو. انګلیسي نړیواله ژبه ده او د دې ژبې د کلمو تلفظ پښتو ژبو ته تر ډیر حد ګران کار نه دی. نو ولې په داسې مواردو کې انګلیسي د معیار په توګه ونه منو؟ دویم، د نړۍ ځینې ژبې د پردو لغتونو د جذبولو ښه استعداد لري او پښتو په همدې ژبو کې شامله ده. موږ باید د پښتو له دې امتیازه ګټه واخلو. دریم، څنګه چې موږ په افغانستان کې د ژبې منل شوي اکیډمي نه لرو او ژبه پر دې ملکیت نه ده، نو کار څوک خپل په سر لغتونه جوړ کړي دا به لویه سرخوږي وي. البته دا د وروستي استدلال په ځواب کې ویل شوي دي چې د نوي لغت جوړول د هر چا کار نه بلکې یوازې د ژبپوهانو کار دی. خو په دغه ځواب هم د دې نیوکې کیږي. یو دا چې ژبپوهان په خپله واحده نظریه نه لري، بله نیوکه دا ده چې د لغت جوړول به د ژبپوه کار وي. مګر په هر عالمي او فني اصطلاح یوازې هغه وخت ښه پوهیدی شو چې په اړوند عالمي او فني ساحه کې مطالعه کړو. د دې خبرې معنا دا ده چې د کلمې د جوړولو لپاره که ژبپوه ته اړتیا ده نو د کلمې د اړوند علم ماهر ته هم اړتیا ده، او دغه راز هغو کسانو ته هم اړتیا ده چې کلمه د ښکلا او موسیقي له اړخه ښه تللی او ارزولی شي. مثال لیک تر لږه 3 لسیزې کېږي چې په پښتو کې استثمار ته ذبی شاک وایو. دا اوس منل شوې کلمه ده، خو که د دې کلمې جوړونکي له دې کلمې سره اړوند علم یعنی سیاسي اقتصاد سره بلد وای، بیا به خامخا هغسې معادل ورته جوړوو چې په دې علم کې معنا لري. دغه راز د کلونیالیزم کلمې ته چې له کلونی راوتلې ده، عربو د دې کلمې تاریخچې او اصلي مفهوم ته پام سره د استعمار کلمه واضح کړه. دغه راز اردو ژبو د استعمار اصلي او تاریخي معنا ته په پام سره نیو کلونیالیزم ته نو آبادیاتي نظام ووایو. خو په پښتو کې چې چا ورته د ښکلا کلمه واضح کوله هغه له پښتو ګرامر او مشتقاتو سره بلد وو، مګر د دې کلمې له اصلي او عالمي مفهوم سره نه آشنا وو، ځکه یې داسې معادل ورته غوره کړی دی چې د پردي او نوي ځای له آبادولو سره یې تعلق نشته. ایا په داسې یوې موضوع کې چې واحد
ټول منلي نظر نشته. د یوې رسنۍ او یوې رادیو د ژورنالیست دریځ باید سوي. ژورنالیست نه ژبپوه دی او نه د بل علم ماهر دی. له بلې خوا د کار هم دا نه دی چې ژبه جوړه کړي. که یو لیکوال په خپل کتاب کې خپل یا پردي نوي لغتونه جوړ کړي راوړي، دا یې خپل کار دی. که د خلکو نه خوښیږي نو د کتاب به نه خوښیږي، د بل چا یې څه. خو یوه رادیو د ژورنالیست شخصي مال نه دی. دا هلته مجبور دی چې د یو ارګان د غوښتنو نمایندګي وکړي. له بلې خوا په کتاب کې که نااشنا کلمې وي نو لوستونکي ورته د تمه کېدو فرصت لري چې ځان ورباندې سم پوه کړي. خو دا رادیو سمعي یا غږیزه وسیله دا چانس اوریدونکو ته نه ورکوي. رادیو ژورنالیست د بلې هرې رسنۍ تر کار کوونکو ډیر مجبور دي چې په اسانه ژبه پسې وګرځي او نوې لغت که هر څو اسانه وي مګر په اولو ورځو کې اوریدونکو ته اسانه نه دی. نو آیا دې له نوې لغتونو بیخي تیر شي او اول نورو رسنیو ته فرصت ورکړي چې نوې لغتونه امتحان کړي چې که خلکو ومنل او زده یې کړل بیا دې استعمال کړي. ځینې ژورنالیستان همدا نظر لري. دغه علت دی چې ځینې راډیوګانې د نوي لغتونو د استعمال پلوي نه دي. خو ځینې نور ژورنالیستان بیا وایي چې که د نوي لغتونو په استعمال کې ډېر احتیاط کوو نو اوریدونکو ته به د مطالبو په رسولو کې پاتې راشو. په افغانستان کې پخوا د انتحاري حملو پیښې نه وې، خو شته نو باید کلمې ورته ولرو. که انتحاري حمله ورته وایو ډېر خلک یې په معنا نه پوهېږي او که یې خودکشي بولو معنا یې مبهمه پاتېږي. د هغه چا چې ځانمرګي برید کوي او د هغه چا ترمنځ د مځکې او اسمان فرق دی چې اوبو ته یې ځان واچو او ویلې پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي په لامبوزن جانان به ډېره نازېدمه. په دې منځ کې چې هر چا د ځانمرګي کلمه وکاروله هغه وګټله ځکه خلک یې په اسانه پوه کړل. دغه راز موږ په پښتو کې ترهه او ګر لرو. نو تروریست خو خلک په ترهګر په اسانه پوهېږي چې کوم ډول د جنایت کار ته اشاره کیږي. رادیو ژورنالیست له نویو کلمو بالکل منع کول بېګټې کار دی. نوی مفاهیم نوی کلمې غواړي، خو بهتره دا ده چې د نوی کلمو په استعمال کې ځینې خبرې په پام کې وي چې د تېروتنې چانس کم شي. یو د نوی کلمې په استعمال کې له خپلو همکارانو سره مشوره پکار ده ځکه نوی شی کله کله ډېر غولونکی هم وي. دوه ژبپوهان چې نوې کلمه واضح کوي دوی ځینې اصول لري. په دغو کې ډېر مهم یې دا دی: الف، د نوې کلمې تلفظ باید اسانه وي. یو وخت یو ژبپوه د هوټل لپاره د میلمستیزې کلمه واضح کړه خو خلکو ځکه ونه منل چې کانسوننټ پکې ډېر دی، تلفظ یې اسانه نه دی. هغه کلمه چې تلفظ یې اسانه نه وي هغه بدرنګه کلمه ده او ژورنالیست که په بدرنګه ژبه خبرې کوي طبعا د خبرو اثر یې کمیږي. ب، د کلمو لنډوالی د هغو یو امتیاز دی. د بیلګې په توګه به پښتو وي او مثال به عربي وي. هغه پښتو شپږ سېلابه کلمه ده او مثال درې. پ، نوې کلمه که سملاسي مطلب ورسره وي دا یې بل امتیاز دی. ترهګر یا وړاندیز یا ولسمشر که د اول ځل لپاره هم څوک اوري په مطلب یې پوهېږي خو غونډله د جملې په معنا دا کمال نه لري. جیم، له نوې کلمې باید د هماغې کورنۍ نورې کلمې هم جوړې شي. له ولسمشره ولسمشري جوړېږي او دا یې یو بل امتیاز دی. چې نوې کلمه باید التباس پیدا نه کړي یعنی بله معنا ونه لري. ټاکنې نن سبا د انتخاباتو په معنا ډیر راځي خو ټاکنې مقرریو ته هم وایي. د چارواکي د کلمې د سملاسي منل کېدلو یو علت دا و چې د مسولو کلمې بل معنا ګناهګار او جواب ده هم لرل یعنی په هغه کې التباس وو او په چارواکو کې دا عیب نشته. درې، د نوې کلمې تر غوراوي او استعمال د مخه باید ژورنالیست وګوري چې آیا د خلکو په ژبه کې خو د هغوی لپاره توري نشته. مثال د سهارنۍ لپاره په عام پښتو کې سباناري شته نو د سهارنۍ استعمال ته اړتیا شته. ژبون چې وو نو ځناوربڼ ولې واضح شو. دغه راز نس ناسته شته نو نس بیدونه ولې جوړ کړو او نرم شته انعطاف نه منونکي ولې وکارو. څلور، هغه کلمه چې یو بله پوچه کلمه را یادولی شي بهتره ده زړه ورته ښه نه کړو
مسله د اساسي په معنا بنسټیز ممکن یو سپکه کلمه هم راتادي کړي او دا یو عیب دی د رسنۍ او په تیر بیا د سمعي رسنۍ کارکونکي باید د نویو لغتونو په اړه دغه دوه اصله په نظر کې ولري. یو اسانوالی چې ډیر خلک ور باندې به زحمت پوښي. دوه د معنا دقت چې معنا یې مبهمه نه وي. د ځانمرګي کلمې ته ځکه ضرورت وو چې دغه کار نه د نورو جرمونو غوندې دی او نه د نورو خودکشو غوندې چې یوازې روحي ناروغي وي. اسانوالی او دقت کله کله د یو بل مخالف نقش لوبوي. زیړی عام فهمه کلمه ده خو د تیپ په لحاظ ممکنه دقیقه نه وي. په داسې مواردو کې بیا بهتره ده چې دقت تر اسانوالی غوره وګڼو. د نویو لغاتونو او له لوی سره د ژبې په بحث کې یوه خبره ده چې ځینې کسان د ژبې ته دومره اهمیت ورکوي چې سبق یې له ورا ناروي چې پلانې لیکنه ده. د خبرو او ژورنالیزم ژبه باید سبق ځپلې نه وي ځکه د اورېدونکو توجه د مطلب په ځای د هغې د لیکلو طرز ته راوړي او دا ګټور کار نه دی. د کلمو په انتخاب او د جملو د طرز په انتخاب کې د ژورنالیست لپاره درګردو ښه سبق د سبق نامحسوسوالی دی.